بل لارې مؤمنانو نه هم هغه صبر دی. څوک صبر وکړي لږ شان د صبر معمولی صبر. په سلفو کې یو زنانه د یو سړي نه مراوده او مطالبه وکړه. هغه ورته ویل چې ډېر عجیب کار کې تمانه مطالبه کې لا یبيع جنة عرضها السماوات والارض. زخبل جنت هغه جنت چې داغه پراخي د زموږ اسمانونو ده د دوه خپو په منځ کې چې عدیم النظر د نظرم بګي استکار نه کوي په دې باندې خپل جنت نه خرڅو. مؤمنانو یو سړی یو 5 منټه او 6 منټه لذت خنوالي ولیکن جنت چې عرضها السماوات والارض دغه د لاس ورک. هغه جنت مؤمنانو دغه تعریف قرآن او حدیث من ته کړی دی چې سړی په دغه معصیت او د ګناه باندې د لوی زی او د مکان ورګي دي ته خلق احمق او بیوقوف وایل شي. صبر پکار. امام سعدی رحم الله فرمایي چې الوسائل المفیده د دې ګناه نه د مفید وسیله چې انسان په خلاصيږي هغه صبر دی چې تاکي به صبر پیدا شي. میمون ابن مهران رحم الله فرمایي وړ خلکو کې صبر شته په اطاعت باندې صبر کوي روزه ونیسي منځ بکی جمعه ته برازي. هغه وایي چې الصبر صبران. صبر چې دوه قسمه ده. یو صبر علی المصیبه وهو حسن. الله په مصیبتونو تکالیف او تقدیرات باندې صبر کول دا ښه کار دی. ولیکن اعلی صبر دا ده چې الصبر عن المعصیه د ګناه نه صبر کول دا ډیر اعلی دی. او نهایته و د دې صبر نهایت چې ده نجاته فی الدنیا والآخرة. او دنیا او آخرت کې چې څوک نجات غواړي دا پدې کې ده. یوسف علی السلام لکشان د صبر وکړو. د مصر بچی الله ټول یوسف علی السلام ته حواله کړ. او یوسف علی السلام دغه لذت او خون اغسته تر مرګ پورې به د مصر بچی نه ویلیدل. ټول عمر به په غلامۍ کې جون زندگی تیر کړی وي. یوسف علی السلام چې بادشاہ شه د عفت بادشاہ د صبر بادشاہ چې معمولی شان د صبر وکړو الله رزق فراخ جون زندگی ورکړي. ابن قیم رحم الله ذکر کوي چې په صبرونو کې افضل صبر کم یو دی. نبی هغه وای چې بهترین صبر په صبر کې الصبر عن المعصیه د ګناون صبر دی. ولی وای ځکه سلف علماء وویل چې ان اعمال البر وای کارونه د نیکی چې دی يفعلها البر والفاجر. وای دا هو نیک عمل انسان هم کوي او بد عمل هم کوي. تاسو ګورئ منځونه چې ډېر خلک کوي او هر څوک یې کوي. درنګي جمع منځ ته ډېر قسم خلک راځي. سودخور به می رشوت خور به می زانی به می نور کارونه به پکې وي. سجده ډېر خلک لګي تهجد به ډېر خلک کوي. وای دا نیک عمل هم کوي او بد عمل هم کوي. د نیکانو کارونه هر څوک کولای شي. کوئی سړی نیک دی هغه سجده لګي. کوئی سړی نیک نه دی هغه سجده لګي. کوئی سړی نیک دی هغه منځ ته راځي. کوئی سړی نیک نه دی هغه منځ ته راځي. او باز خلکو کې دا صبر هم نوي د الله په اطاعت باندې. الله رب عزت نه دومره لري تلوي چې انتهای نوي. الله دې دسي خلکو نه موږ وساتي مؤمنان چې سړی راولي چې لاړ شه جمعه ته واغه سین غاړي ته زی او بل زی ته زی او بل زی ته زی. دا هغه څوک دی چې د الله رب العزت د دې سره هیڅ کله لګي نه. حسن بصری او نور علما فرمای وای کوته غواړي چې د الله سره د مرتبه او مقام وګوري ستا تعلق د مون سره وګوره. د مون د الله سره مناجات دی او جرګه ده چې یو سړی مونږ کوو د دې د الله سره تعلق او رابطه شته. یو سړی چې مونږ نه کوو د دې د الله رب عزت سره تعلق او رابطه نشته. یو څوک د منځ ته راولي شکر او بس الله اطاعت ته راولي سعادت او کامیابی ته راولي ته په دې باندې خبرکیږي. ډیر خلک دومره بدبختی کې تللی دي چې وخت او ټیم ورکړي شي لس ملت او سره خو الله خپل ځان ته نه وردی. ځکه الله د دینه ناراضه دي ځان ته نه وردی. هغه څوک چې د الله خوښ وي ځان ته وردی او الله چې چا ناراضه شي به ځان ته نه وردی. د اطاعتونه مؤمنانو هر څوک کولای شي. نیک عمل او فاسقان ټول کولای شي. ولیکن هغه وایي چې ولا يقوي على ترك المعصيه الا الصديق. په معصیت پر خستلو باندې قوي نه وي مگر هغه څوک چې رښتینی د الله سره مینه او محبت دی او صدیق انسان دی. مؤمنانو ګناهونه هغه څوک بریدي معصیتونه هغه څوک بریدي چې هغه واقعي مؤمن او واقعي د الله سره تعلق او رابطه ده. ځکه معصیت وسایل او اسباب ډیر دي. ځکه هغه فرمایي چې سلف علما وایي چې فعل الطاعه من دواعي فعل الطاعه د دواعي د فعل د طاعت چې د سپک دي آسان دي هر څوک کولای شي.
ولیکن ترک المعاصی ته وایي چې دا ډېر ګران دي. نفس غواړي چې دا ګناه وکړي، شیطان غواړي چې دا ګناه وکړي، خواهش دا غواړي چې دا ګناه وکړي. او چې سړی په دغه خواهش او په دغه نفس باندې قدم دی پوه شي چې دا واقعي مؤمن دی که الله سره واقعي رابطه ده، الله په حقيقي معنو سره پیژني. مؤمنانو صبر دا دی چې سړی د الله د معصیت او نافرمانی نه صبر وکړي. میمون ابن مهران وای چې په دنیا کې د دې صبر نتیجه به دا انساني نه. ابن قیم رحم الله فرمای چې من صبر عن المعصيه و هغه څوک چې د معصیت او د ګناه نه صبر کوي یرا ثمرته فی الدنيا، دا غي ثمره په دنیا او آخرت دواړو کې نه. په دنیا کې خجن د عزت جن الله رب عزت به دې انسان دور کوي او په آخرت کې د دسي انسانانو لپاره جنت ده. د دې وجنه سلف علماء مؤمنانو داسې چې کله به یو معصیت او یو ګناه ته اراده وشزړه کې به تیر شه د قران د آیات به په یو پاڼه کې لیکلو او زر به راويست او دای به ولستو چې فصبر صبر وکا. الله رب العزت دوی چې ته زما په نظر کې الله مونږ ته ګوري. مؤمنانو تاسو فکر وکړئ د آیات الله رب عزت د نظر د لاندې هر ګناه او معصیت چې مونږ کوو کو یو انسان مونږ په دغه ګناه کې ویني داغه د نظر نه به څومره پریوزو چې ما بل څوک یو ګناه کوي نه لکه پلانې مولوی صاحب دا ګناه کوي نو انسان څومره د هغه نظر نه پریوزي چې الله رب العزت ما ته ګوري او دا ګناونه کوي. یو ورځ نه دوه ورځې نه جون زندگی دې معصیتونو ستېری الله نظر کې موږ څنګه مؤمنانو الله ته موږ څنګه خلق کار الله خو موږ ګوري څلور ساعت زمونږ اعمال څاري. مؤمنانو لږ صبر پکار کو لږ صبر مو کو دنیا او آخرت دواړه کامیابی ده. جنتونه به الله درکې لمن خاف مقام ربه جنتان هغه څوک چې د الله نه ویریږي او ګناه پرېږدي او صبر وکړي الله وایي داسې انسان ته زه دوه جنت ورکو. الله انما يوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. هغه څوک چې صبر کوي د الله رب العزت د نافرمانی او خلاف نه هغه ته زه به انتها اجر او ثواب ورکوم. ان الله مع الصابرین، الله د صبرناکو ملګری دی. یو معصیت یو ګناه ستاسو زړه غواړي یو زړه د کیږي او میلان ورته کیږي ولیکن بیا هم نږدې کیږي ورته ځکه چې الله ما ګوري. الله د یری د وجه نه دا ګناه پرېږدم، زه صبر کوم، په ځان باندې قدم ږدم، په نفس باندې قدم ږدم. الله رب عزت داسې خلکو سره ملګری دی او دوستي ده. الله صابرین خلق خوښوي هغه څوک چې صبر کوي. الله وايي وبشر الصابرین، صبرناکو خلکو د زیره ورکړه. قرآن ډېر فضایل او خیرونه د دې لپاره بیان کړي دي. مؤمنانو لوی ایمان داده، صدیقیت داده، اسلام داده چې سړی د الله نه فرمانی او د الله خلاف پریدي، معصیت او ګناه پریدي. نیکیانه خو هر څوک کولی شي. تاسو وګورئ په معاشره کې هر سړی به مونځ کوي، هر سړی به تلاوت کوي، صدقه به ورکوي، ولیکن لوی کمال داده چې ما ورته د معصیتونو او د ګناهونو نه صبر وکړو. خپل سترګې کنټرول کو، جبه کنټرول کو، لاس کنټرول کو. هغه څه چې الله ناراضه کوي او الله نه ماته جدا کوي باید دغه نه جدا شو، ګره صبر وکړو. ابن عباس رضی الله عنه ویلي چې صبر اليوم اهون، وای د نن ورځ صبر چې د آسان دی من صبر الاغلال فی نار جهنم، د صبر د زلونونه چې په جهنم ور کې تا تواچول شي. کو د دې معصیت نن صبر وکي مؤمنانو مړ بد نه کی، مریض بد نه کی، خوشحالي بدر کی، لذت بدر کی، سرور بدر کی، حیات طیبه جن بدر کی. ولیکن د قیامت په ورځ د جهنم په ځلوانو کې د دې معصیت او د ګناه د وجه نه د صبر به ګران. کنن صبر ونه کې ځان کنټرول نه کې به د اغزه ته الله رب العزت لګي. مؤمنانو صبر ډیر خشه دی او نعم بدل لري، خصمر لري. رسول الله فرمای چې النصر مع الصبر، د انسان چې الله مدد کوي دا په صبر باندې کوي. ما ستاسو چې مدد نشته، صبر نشته، کله چې تا کې صبر پیدا شو او عقید الله د پر صابر انسان جوړ شي، صبرناک انسان جوړ شي، د الله نه پروانه نه خلاف پرې دی، الله رب عزت بشمار مددونه بوینه. الله عزت موږ ته صبر راکړي. الله ستاسو د معصیت او د نافرمانی او د خلاف نه وساتي.